بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د نننۍ ویډیو به د ماشینونو سره ریلیټډ چې کومې مختلفې خطرې او د هغې نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیرو پکې ډسکس کوو. د دې چینل ویډیو ستاسو له د نبوش آی جي سی د نبوش ډیپلومې آی ډي په تیاری کې مدد درکولی شي. دې نه علاوه روزانه بیسس باندې په کورونو کې د سیفټي د ځان مطلب لکه ځان حفاظت به څنګه کې یا پروفیشنل لایف کې یا کارځای کې به څنګه کې د ماشینانو سره مختلفې خطرې وي. یو خطر خو دی چې ماشینانو کې مووینګ پارټس داسې پرزي چې مسلسل د تاوېدو په حالت کې یوې سره سړی لګېدی شي او هغې نه ته خطره کېدی شي. تاسو به اکثر اورېدلي کلو کې چې کله ترېشل موسمي د هغې هغه یو بیلټ به تاسو لیدلی چې ټریکټر نه ترېشل ته یو بیلټ لګېدلي یا ډېر په تیزه تاویږي او بعضې ټایم د بعضې خلکو خیال نه وي نو هغه بیلټ یې ځان سره راونیسي. یا نن سبا چې کوم دی شافټونه هم راغلي نو هغه شافټونه ډېر تیز تاویږي د ټریکټر او د ترېشل په منځ کې نو هغه شافټ چې کوم دی سړي یې لمن وغیره راونیسي او ځان سره یې تاو کړي. نو دا یو ډېره زیاته غټه خطره ده چې ماشین کوم څیزونه تاویږي یا په ګردش کې یا ایون چې سیده هم روان وي نو یې سره سړی لګېدی شي او زخمي کېدی شي. بعض ټایم د ماشین سپورزه ودانګي مات شي، سپورزه ترې ودانګي لکه ګرینډر ډسک مات شي او په دې باندې څوک ولګي، دا پکې غټه خطره کېدی شي. بعض ټایم داسې کار کېدی شي چې ماشین ډېر زیات غټي او سړی ځان سره دننه راکاږي. دا چې کوم په ډېرو غټو کارخانو کې خلک کار کوي نو مختلفې مکسرې لګېدلي یا بیلټونه یا شافټونه یا چې کوم دی پولۍ وي ډېرې غټې نو هغه سړی ځان سره راښکې شي. بعض ټایم په ماشین کې داسې تیره څیزي چې هغه په انساني بدن کې ننوتی شي، لکه کم خلک چې په داسې فیکټریانو کې کار کوي چې هلته شیټ میټل ورکس کېږي، د سټیل مختلف څیزونه کټ کېږي وغیره نو په هغه بلیډونو باندې سړی زخمي کېدی شي. د ماشین بعضې پرزې ډېرې زیاتې رفي لکه سوان په رنګې وي او دا چې انسان سره راښکې شي نو سرمن ترې نه وړی شي. دې نه علاوه د ماشین بعض ټایم داسې کار کېدی شي چې دوو مووینګ پرزو منځ کې سړی راتلی شي یا یو ولاړ او یو مووینګ پرزو منځ کې سړی راتلی شي. مطلب دا دی لکه اوس کرین دی دیوال سره جوخ ولاړ دی، دی کاونټر ویټ یا تاو شي او د دیوال او کاونټر ویټ منځ کې خدای مکه سړی ګیر شي. په ماشین کې بعض ټایم ګرمې اوبه وي لکه د ګاډو په ریډیټرو کې به تاسو لیدلي سټیمي بعضې ماشینونه په سټیم باندې یا په باپ باندې کار کوي، لکه تاسو نن سبا ایټلیسټ په اسریانو کې وغیره لګېدلي بعضې جنریټرې وغیره په سټیم باندې کار کوي. د په ماشینانو کې تیل کېدی شي ګرمۍ نه اور لګېدی شي، پای کې وایبریشن کېدی شي، پای کې تیز اواز کېدی شي، ارتعاش وایبریشن او بعضې ماشینانو نه ریډیشنز راوځي لکه د ایکس رې ماشین چې نو دا هم ماشین سره تړلې خطرې دي. بعض ټایم ماشین په خپله خراب وي نو چې کله ماشین خراب شي نو هغه د حادثې ښکار کولی شي خلک او خلک چې کوم دی بعض ټایم ان ټرینډ کسان یا ماشومان یا ان کمپیټنټ خلک یو ماشین چلوي نو ځان ته خطره راوستی شي. د ماشینانو باره کې ډېر زیات انفارمیشن د آیسو په مختلف سټینډرډز کې دي. انشاءالله د آیسو په سټینډرډز باندې به هم مونږ یو دغه کوو ویډیو جوړو. دې نه علاوه ماشینانو ته سی ای مارکینګ ورکړی شوي، دا یورپین یونین د طرف د ماشینانو له سیفټي یو مارکینګ ورکړی کېږي، مطلب چې په کومو ماشینانو باندې دا مارکینګ وي نو هغه ماشینان سیف وي. ښه اوس به د ماشینانو دې خطرو نه ځان بچ کوو څنګه هغه احتیاطي تدابیرو ته به راشو. نو نن سبا چې څونه هم ماشینان دي د هغې په مووینګ پارټس باندې یا خوځېدو والا حصو باندې ګارډز لګېدلي، مطلب دا یې لکه یې باندې یو داسې کور لګېدلی چې هغه د ماشین مووینګ پارټ ته ته لاس نشي وروړی. مونږ به عام لیدلي لکه پنچرو په دوکانونو کې کمپریسر وي نو دی د موټر او د کمپریسر منځ کې چې کوم بیلټ وي نو هغه بیلټ باندې یو ګارډ لګېدلی، دا بیلټ او پولی چې کله تاویږي نو دې باندې ګارډز لګېدلي او تاسو یې له ګوتې نشئ وروړی. چې کله هم ماشین سره کار کوئ چې کومو خلکو غټ ویښته وي مثلا زنانۍ یا بعض ټایم د نارینهو هم غټ ویښته د سر کېدی شي یا د ګیرې کېدی شي نو کوشش کوئ چې خپل ویښته کور کړئ، لکه سړي ټوپۍ اچولي یا مفلر ټایپ یا ماسک یې اچولی. بعض ټایم د ماشین د مووینګ پارټس چې کوم دی نو دا ویښته ځان سره راکاږي او د سړی زخمي کولی شي. زموږ بعضې کپړې ډېرې لوز وي لکه یو سړي سره څادر یا لمن وغیره وي نو لوز کپړې په ماشینانو کې ډېرې زیاتې نښلي، دا ځکه اکثر په کارخانو کې د پینټ پتلون باره کې هم چې کوم دی ویلې کېږي چې یاره د پینټ او شرټ وغیره
دا ځکه اچولی کېږي چې دا لوز پارټس نه وي او ماشین یې ځان سره راکاږي نه. ماشین سره ریلیټډ چې نور کومې خطرې دي لکه هایډرالک دی یا بجلی ده یا د هوا کمپریسډ پایپونه دي، نو دې باره کې احتیاط کول پکار دي. د هغې باندې موږ بېله ویډیو هم کوو. نن سبا ماشینانو کې د الکترانیک ډېر زیاتې پرزې راځي او پروګرامینګ پکې د کمپیوټر کېږي، نو هغه د صرف کمپیټنټ کسان کوي، ځکه چې دا ناپوهه کس ته حواله شي نو هغې نه چې کوم دی هغه د حادثې ښکار کېدی شي. چې کوم د ماشینانو کنټرول بټنې دي په یې پکار دی چې لیکلی شوي چې یاره دا د دې بټن دا کار دی، چې هغه فنکشن په یې باندې لیکلی شوي، چې هغه فنکشن چې وران شي خلکو ته پته نه لګي چې کوم بټن څه کار کوي، د مخکې په تلو په ځای وروستو بټن وي یا څه بل څه، نو هغه چې کوم دی د حادثې ښکار کېدی شي. بعضې ماشینان کوم کې چې لاسینګ خطو خطره وي لکه شیرینګ ماشینان د میټل شیټ والا چې استعمالوي یا بینډینګ ماشینان، نو هغه ټو هینډ اپریشن دي، مطلب یې لکه هغه داسې د ماشین هله سټارټېږي چې دوه مختلفې بټنې په دوو لاسونو باندې وله زور ورکړي. د ماشینانو ارګونامیکل ډیزاین پکار دی. د ارګونامیکس باندې به مونږ یو بېله ویډیو هم کوو، خو په شارټ چې تاسو ځان پوهوئ نو ارګونامیکس دې ته وایي چې یاره د انسانانو او د ماشین منځ کې چې کوم انټرفیس دی یا کومې بټنې دي چې دا داسې ډیزاین شوي چې دا د انسان د استعمال کې اسانتیا راولي، چې نه دا ډېرې اوچتې نه ډېرې ټیټې نه ډېرې زیاتې لرې نه ډېرې وړې نه ډېرې زیاتې غټې. په ماشینانو کې ایمرجنسي سټاپ بټنې راځي، دا د خریړي په رنګې مشروم هیډ ریډ غټه بټنې او چې مطلب یې لکه کله څه حادثه وشي یا څه خطره غټه راشي نو هغې نه تاسو یو دم بندولی شئ. ماشین همیشه چې کوم کار دپاره جوړ شوی دی امید دپاره استعمالول پکار دي، چې دپاره نه استعمالوي دا هم حادثه کېدی شي. مطلب دا دی چې په بس کې سامان وړئ او په ټرک کې چې کوم دی خلک بوځي نو دې نه خلک د حادثې ښکار کېدی شي. جوګاړ نه ځان ساتئ، پکار نه چې جوګاړ وکئ یا مطلب لکه یو ماشینان اکثر خلکو کور کې جوړ کړي نو هغه چې کوم دی د حادثې ښکار کېدی شي. دی نه د خپلو ماشینانو پریونټیو مینټینس کوئ، ټایم په ټایم یې ګورئ، ځکه چې پریونټیو مینټینس نه کېږي نو دا ورو ورو خرابېږي، حادثه کېدی شي. دې نه علاوه په ماشینانو کې فالټ الارم ځي، ګاډي بعض ټایم تاسو به کتلي چې مطلب یې لکه څه څیز وران شي یا تاسو له الارم درکړي چې یاره پلانی شی خراب دی. او دې نه علاوه مینټینس چې کوم دی ډېر زیات های ریسک کار دی، لکه یو ماشین خراب شي او کله هغه خلک سموي نو په دې دوران کې ډېر زیاتې حادثې کېږي، صرف صحیح میکانیکان دي چې کوم دی مینټینس کار کوي. لوټ او پرمټ راځي چې کله هم بجلي ماشین ته ډسکنیکټ کوئ نو هغه په لوټ او پرمټ باندې پکار وي. څنګه ما مخکې ذکر وکړو سی ای مارکینګ تاسو ته دا نښه درکوي چې یاره کله یو ماشین باندې سی ای مارکینګ وي نو دا ماشین سیف دی. صرف ټرینډ چې کوم کمپیټنټ اپریټرز دي هغه پرېږدئ چې ماشین باندې کار کوي، چې کوم سړی ټرینډ نه وي یا د پې کار نه کوي. بعضې ماشینانو لپاره تھرډ پارټي ټریننګ هم پکاري او صرف ټریننګ ضروري نه دی، دې باندې سوپروایزر یا یو پوه کس پکار دی چې هغه د دې ټولو څیزونو خیال ساتي. نن سبا ماشینانو سره خپلې بوکلیټې ټیکنیکل سپیسیفیکیشنز راځي او په هغې کې چې کوم دی دا لیکلي چې یاره دې ماشین سره کمې کمې خطرې دي او دغه خطرو نه بچ کېدی څنګه شي، او یا که خطرو خلاف احتیاطي تدابیر اخیستي وي نو دې کې چې کوم ریسک پاتې دی باندې تاسو ته چې کوم دی خبرتیا آګاهي درکړي. د ماشینانو ګیر چاپېره ښه صحیح هاوس کیپینګ او صفایي ساتئ، ځکه چې دې سره ګندونه او څیزونه یا لارې ورته تنګي نو هغه ځای کې د حادثې سړی ډېر ښکار کېدی شي. چې کله هم د کار ځایونو کې نوي کسان راځي په انډکشن کې او ټریننګ او ټول باکس ټاک کې ته ماشینانو نه بچ کېدو خطرې ویل پکار دي. زمونږ مطلب لکه ما مخکې هم دا ذکر کړی چې داسې لابیز پریشر ګروپ او یونین جوړول پکار دي چې زموږ حکومتونه په دې باندې مجبور کړی شي چې کوم ماشینان راځي پاکستان ته یا نورو علاقو ته کوم ځای ته چې راځي نو چې هغه سیف وي. د ماشینانو نه بچ کېدو د خطرو ساینس موږ په سایټ لګولی شو. ما چې څنګه مخکې ذکر وکړو دې باره کې نور معلومات دی چې سی یو کې په ویب سایټ او په اوشا ویب سایټ باندې دي. د دې چینل باندې د سیفټي باره کې نور ویډیوز به تاسو ته میلو شي، هغه وګورئ. دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، سیفټي چې کوم څوک کسان کوي سره یې شیر کړئ او څه کمنټ پې وکړئ که دې ویډیو کې څه غلطي یا تاسو بلې ویډیو کتل غواړئ. او ما ویډیو کې اخره کې 9 هیشټیګز ورکړي، هغه هیشټیګ چې تاسو کلیک کړئ نو په یوټیوب نورې چینل ویډیوز هم کتی شئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله اصلي حفاظت کولو والا دی. په لوی الله هم سپارم د الله په امان. السلام علیکم.